مولوی محمد نبی عمری د خوست لپاره د نوي والی په توګه پر دنده وګمارل شو. هغه مراسم چې په همدې موخه نیول شوي پکې د اسلامي امارت یو شمېر چارواکو پر ګډون سربیره د دې ولایت دیني علمای کرامو، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. ګډونوالو د یادو مراسمو پر مهال د اسلامي امارت پر اکثره خوشحالۍ څرګندې کړې. دوی وویل دا د خوشحالۍ ځای و چې خوست ولایت کې حکومتي چارې په سوله ییز ډول انتقال کړل شوې. دوی ویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانان خپلو منځونو کې یو بل سره لاس ورکړي او چارې په ګډه سره پر مخ یوسي. د یادې غونډې پر مهال د اسلامي امارت د یو شمېر چارواکو ویناو ته ستاسو پام راګرځوو. زما عزتمندو شیوخو، علماء کرامو، مشرانو، کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر هر څه دمخه د دې عظیم فتح تاسو ټولو ته مبارکي درکوم. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته مبارک کړي. الہ العالمین دغه عظیمه فتحه د موږ تاسو په وطن کې د امن، ثبات او د نفاذ شریعت اسلامي سبب وګرځي. زما عزتمندو، دا یو تعارفي مجلس ده چې په دې مجلس کې وو د تاسو حضور ته د دې ولایت سرپرست والی او د دې ولایت قومندان د امنیه معرفي کېږي. خو دا یو څه دی، زار وخت پر ملګرو ته دا یم چې کله یو چاته مسؤلیت سپارلی کېږي نو دا ما ورته چې مبارک دې شه، د الله تعالی نه د توفیق سوال یې ته کوي. دې سړي ته یو غټه ذمهواري ور په غاړه شوه، نو د ده مبارکي دا ده چې ده ته د توفیق سوال وکړي د الله نه چې الله تعالی ده ته داسې یو توفیق ورکړي چې په صحیح معنا سره د خپل مسؤلیت ادا کړی شي او ستاسو ځورېدلي ولس خدمت وکړي. او کله چې د مسؤلیت نه لرې شي درې حالات دي. یو حالت هغه ده چې په دې مسؤلیت کې نیمګړتیا راغلې. دویم صورت هغه ده چې سر په سر خلاص. دریم صورت هغه ده چې د خپل مسؤلیت نه اضافه خدمت کړي. که چېرته په د خپل مسؤلیت کې قصور راغلی وي او خپل مسؤلیت یې په صحیح معنا سره نه وي ادا کړي، نو په دې وخت کې بیا دې ملګري ته د الله نه مغفرت غواړي او دی د هم الله ته متوجه شي، د الله نه د مغفرت وغواړي. الله رسول کریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و معزز مشرانو، کشرانو، سپینږیرو، علماو، تاسو ته ټولو ته د دې لویې فتحې مبارکي وایم. الله تعالی دې ټولو مسلمان ملت ته همدا رقم د فتح په نصیب کړي، که څنګه چې د خوست قوم ته په نصیب کړه. د خوست د قوم بهتري او سرلوړي په دوه شیانو وه. هغه په بعد درته وایم. دویمه دا چې تاسې د شهداو دپاره یو دعا د اخیستلو دپاره یا د نوي ولی صاحب د معرفي کېدلو په خاطر مې دی یا د قومندان صاحب د امنیت د معرفي کېدلو په خاطر مې دی دلته تشریف راوړی ده. الله تعالی د ټولو ته اجر عظیم ورکړي. محترمو معززو، راوشي دغه خبره ته چې 40 ولایتونه دي په افغانستان کې، تقریبا 15 ولایتونه دي. په د هر ولایت کې الحمدلله ما او د ما سره شریک صاحب د کمیسیون رئیس و،
میږي ژورې اړیکې د یو خلک سره سوترې وې خپل عذر ورته پیش کړی و د امارت اسلامي هم هغه پیشنهاد ورته پیش کړی و چې د تاسو لپاره به سار عفو وي او شخصي مالونه به درته معاف وي اما د بیت المال مالونه به په احسان نه دي په ښه طریقه باندې خپل بیت المال ته وسپارئ چې د هر زما دوی کوشش وکړو ولله الحمد په هر ولایت کې ما سره سندونه پراته دي یوه دوې درې ولسوالیو بلکې پل اردو دا تسلیم شوي دي خو داسې ولایتونه لکه د خوست یا د جلال آباد یا د کونړ یا د لغمان چې موږ سره په رابطه کې وو د دې نه بیا ډېره شکریا په دا ادا کوم چې هغه هم داسې صلحامیزه طریقه باندې هغه خپل اصلاحات ځمکه کېږي او مسلمانانو سره توجه وکړو یو خبره دا درته کوم چې تېره شوې مرحله خو تېره شوله چې څه قسم زراعت په دې خلکو ته وشوه هغه مشران دلته ناست دي د ولي نه یا د هغه کسان نه چې کومه سهو غلطي بیا وشوله دا هم درته معلومات و چې موږ په ډېر په قدر په عزت نه د هغه ورته وکوله هغه د مینو د مجموعین هغه وله موږ نظر دا و چې دغه کمپینونه چې څومره دي او څومره حکومت تېر شوی حکومت ده د دې لپاره میدان هوایي انتخاب کړو چې تاسو د خپل اصلحي مهمات سره تر موټر پورې راتللی دلته هم نه ورنه تسلیموله خو بالاخره دوی نه دا سهو غلطي وشوله چې هغه وعده یې ماته کړه د وعدې د ماتولې بیا هم الحمدلله تاسې دې قوم ولتله 4.5 میټر یا 1500 میټر 4.5 کسان پر زور باندې د دې ځای نه ووتل ګله هغه اعلان قوم په خبر امارت په خبر شپه ورځ پکې تېر شو خو بدون د اجازت نه ما میدانوي ته سړی به درته ناست وي په قسم سره ومرګه چې ته میدانوي کوګره څومره کسان جمع شوي والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله خالقنا العظيم د هر سنه مخکې د خوست ولایت ټولو مربوطه وګړو متعلقینو بلکې د ټول افغانستان اوسیدونکو او د دغه مجلس شرکت کوونکو ته ښه راغلاست وایم چې په خیر راغلی او هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تحفه پیش کول غواړم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دوهم قدم کې لکه مخکې چې ملګرو علماء کرام وفرمایل د دغه عظیم فتح مبارکي د خوست ولایت ټولو مربوطه خلکو بلکې د افغانستان ټولو قشرونو اوسیدونکو متعلقینو ته وایم الله تعالی دې مبارک کړي او الله ته موږ ته توفیق دې راکړي چې هغې کامله او صحیح شکریا ادا دا یو شی بله شکریا د خوست د خلکو د قومونو ادا کول غواړم چې کله د امریکایانو لخوا زه په غدر او دکان سره ونیول شوم زما د خلاصون په ارتباط یې غټې غټې مظاهرې کړي او د غټو غټو خلکو نه یې غوښتنې کړي اگر چې دلته په دغه ځای مجلس کې ډېر هغه مشران نشته الله دې په هغوی ورحمي کړي زه د خوست د خلکو د دغې قربانۍ چې د ما سره خصوصي کړې ده ډېر متشکر یم الله دې په آینده کې هم د اسلام او د مسلمان د همکارۍ کومک او توفیق ورکړي دا چې ولې زه دلته راغلم خوبونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا یو جز دی د اجزاو د نبوت نه تقریبا 8 کاله 10 کاله پخوا د
د ګوانتاناما په هغه وحشي او ظالم زندان کې ما یو خوب ولیدو یو لوی عالم لوی قائد د جهاد چې په نام د شهید نصرالله منصور باندې یادېږي هغه راشي ما د خوست ولي وټکي یو بل ملګری وي هغه د پکتیا ولي وټکي تاسو په الله باور وکړئ قیام شوق وي قیام په ذهن کې دا طریقه او یا که د موجوده ملګرو رقم قرباني ما ورکړی وي خو معنا دا غرض مې دا چې الله تعالی د خپل نظام چې چلوي دا توقعات الله تعالی په خوبونو کې هم مسلمانانو انسانانو ته کوي چې یو وخت د ازادۍ یو وخت د خوشحالۍ روان دی زه چې دلته راغلم زه په الله قسم کړم چې د ما پیشنهاد نه و زه په الله قسم کړم چې د ما شوق نه و د اسلامي امارت مرستیال د شهیدانو وارث د مرحوم الحاج حقانی صاحب بچی الحاج خلیفه سراج الدین حقانی صاحب چې د اسلامي امارت اوسنی مرستیال دی او محترم مولوی محمد یعقوب صاحب چې د پخواني امیر المؤمنین محترم مولا محمد عمر مجاهد مرحوم صاحب زوی دی د اسلامي امارت اوسنی مرستیال دی یا د نورو مشرانو پر زمدي یا په یو څه فشار باندې چې ته خوست ته لاړ شه کېدای شي یو 15 کسان به دې پېژني د خوست په امنیت د خوست په ابادۍ کې به تاسو سره همکاري وکړي د هغوی د امر د اطاعت په وجه د هغوی د امر د منلو په وجه زه د خوست ولایت ته د یو خادم په صفت راغلی دا چې په خوست ولایت کې یو 20 کاله 25 کاله د محترم استاد ګرامی شریف صاحب په مشرۍ کې او د الحاج حقانی صاحب مرحوم په هدایت باندې د قومونو په ملاتړ باندې دلته موږ یو څو ورځې خدمت کړی دی امکان دی ولري چې په غلطۍ کې په خطای کې د موږ نه یو څوک خفه شوی وي د چا سره د موږ نه زیاتی شوی وي زه د هغې عفه او د هغې بخښنه هم د خوست ولایت د خلکو نه غواړم خو یو شی درته وایم ورځ د قیامت به بیا د ما ګروان ته لاس نه واچوئ چې پخوانۍ اداره کې چې دلته ما خدمت کړی دی په نورو ملګرو مې اعتماد د یقین مې دی خو چې ما ته معلومات دي چې زه ورباندې پوهېدلی وم چې دا رشوت دی په دې کې د رشوت بوی دی هغه شي ته ما لاس ولایته کړی چې زه ورباندې پوهېدلی وم چې د احمد سره د محمود په مقابل کې ظلم کېږي تجاوز کېږي زه په الله قسم درته اخلم چې هغه قدم منلی اخلم نور ښه سړی نه یم خو مخکې مې داسې مشران لرل په هغې وخت کې په سر کې حقاني صاحب موجود و په سر کې استاد ګرامی چې نه کله د اسلام د طالب د خدمت وته په سعودي مبارک کې چې د اسلام مرکز د طالب د خدمت په وجه نه کله 3 میاشتې هغه ته مابست کړی هغه مشران موجود و موږ دې ته وزګار نه و چې یو خیانت و د آینده دپاره که زه درته وم شاید یو ورځ وم یوه هفته وم یوه میاشت وم معلومه نه ده زه دا وعده کوم د تاسو په حضور کې چې زه به د خیانت نه ځان ساتم زه به د چا سره د ظلم نه ځان ساتم او زه به هغه وینې چې د دین په خاطر تو شوي دي هغه مظلومان یتیمان چې د دین په خاطر باندې شوي دي د هغوی سره به موږ همکاري کوو هغوی ته به خپل حقوق رسوو بلکې هغه مخالفه جبهه چې د امارت سره 10 کاله په جنګ وه د هغوی د یتیمانو د کونډو د هغوی سرپرستي به هم حتی اوسه کوو تر څو چې ښه تربیت وشي تر څو چې هغوی ته بې عزتي خدای نخواسته ونه رسي خو دا د الله تعالی په نصرت کېږي بیا د ولایت د مربوطه خلکو په حکومت باندې کېږي که زه په دې باندې پوه شم چې خلک د موږ سره کومک نه کوي خلک د موږ سره خدای نخواسته چلول کوي بیا نو په هغې ورځ باندې په یو صدر کې راغلی بیا به در نظم بیا به داسې خلک درته راولو چې بیا به د موږ ارمان کوئ چې کاشکې دا خلک نه وای
خو پیشنهاد مې دا دی ارمان مې دا دی چې ټول سره یو لاس شو 20 کاله چې هر څه تېر شول تقریبا 15 ورځې مخکې د اوسني امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث محترم هبت الله اخوندزاده صاحب سره په شمول د ما باندې 15 ملګري ناست وو یو 2 ملګرو هغې ته پیشنهاد وکړو دا ګوره دروغ حرام دي په دې نظر ته وایم ورته وایي چې یاره شیخ صاحب تا خو بیخي ډېره عفه کړې ده دا پلنی یا احمد و محمود د ګوتو په شمار کسان یې ورته وښودل که د دې اجازه موږ ته وکړي دا به بده نه وي ځکه دا هغه ملي خاینین دي دا هغه افغاني خاینین دي چې نه اسلام ته وفادار وو نه افغانیت ته نه پښتو ته نه فارسي تاسو په الله باور وکړئ شیخ صاحب محترم که د دغې اجازه هم ورکړي د طالب نه مو پیشنهاد دا دی د مجاهد و د عسکر ته مو پیشنهاد دا دی چې دا خلک دوره باید ونه ځوروي خلک نور باید د چا و د چا په نام باید ونه ځوروي که چا لکه علماء کرامو چې وفرمیل که چا له هغې غلطه استفاده کوله هغه به راغواړو هغوی ته به نصیحت کوو هغه به دې ته تشویقوو چې وروره ویښه کوي دوی که پوه نه وي ځان پوه که که بیا هم نه پوهېدو بیا یې هم ځان نه وي کولو قومونه به ورته کېنوو ننواتې به ورځو سوال به ورته کوو که یې نه منله مجبور یې کړو بیا نو د شکایت حق نه لري بیا مسؤلیت د هغې په غاړه دی چې نه منل کوي بل یو پیشنهاد مې دا دی چې پخوانۍ اداره کې د نن نه مخکې مثلا 17 ورځې مخکې دلته چې کومو خلکو خدمت کولو کوم ملکي مامورین وو یا نور کسان وو د امارت لخوا هغوی خلکو ته دا پیشنهاد دی دا توصیه ده چې هغه د خپلو دفترونو ته راشي هلته د کار شروع کړي دلته د خلکو اسناد دي دلته د خلکو دوسیې دي دلته د خلکو حقوق دي دا ورځ او ورځ خدای نه خواسته که ځنډېږي هغې ته ضرر رسېږي هغه خرابېږي نو سر د سبا هغه کولی شي چې خپلو وظیفو ته راشي کار شروع کړي خو د امارت په اطاعت کې د دغه سپین بیرغ په اطاعت کې بل امیر او بل بیرغه د هغې په لاندې د هغې د سیوري لاندې یا مثلا د هغې په اطاعت کې مشران د امارت مشران هغوی ته اجازه نه ورکوي کوشش به کوو چې انجینر په انجینرۍ کې خدمت وکړي د زراعت په یا محاصل په هغې کې کار وکړي یا مثلا د ابوبرق هغه په هغې کې کار وکړي هر چا ته کار وسپارل شي خدمت وکړو د وطن جوړ کړو نه داسې یوازې چې کوز جوړ کړو بلکې داسې وکړو چې نورو افغانانو سره هم همکاري وکړو د نورو ولایتونو سره هم همکاري وکړو او بله مسله چې موږ باندې ډېره مطرح کېږي اپه غواړم که یو 2 منټه اوږده شي اپه راته کوئ چې ډېره د موږ د امارت سره هغه مطرح کېږي دنیاواله په موږ باندې پیش کوي هغه د ښځو حقوق په مختصرو الفاظو کې عالم ته امارت اعلان کړی دی چې ښځو حقوق چې د اسلام د دین مطابق وي د افغاني عنعناتو مطابق وي هغوی ته موږ اماده یو په ځان باندې واجب بوله هغه ورکوو بلکې په اجتماعي امورو کې په حکومتي امورو کې چې کوم مناسب ځایونه یې مشران مناسب وبولي زمینه مساعده شوه په هغوی ته هم هغوی ته د کار اجازه ورکوو مګر دغه 2 شرطونه چې مخکې ما درته ذکر کړل که له دې نه اخوا مثال په طور دنیا په موږ باندې فشار راوړي خلک افغانان په موږ باندې فشار راوړي یا خدای نخواسته داسې به هم وشي نن خلک دښمنانو د بیرغ په نام باندې خلک هغه اوچت کړل تحریک کړل تشویق کړل چې یو شو جوړ کړي سبا کېدای شي داسې هم وشي د ښځو د ټولنو په نام باندې مظاهره ووځي د ښځو د ټولنو په نام باندې غلطه غوښتنې مطرح شي نو مهرباني دې وکړي هغه د خپلو حقه د خپلو غوښتنو چې اسلامي امارت ورته منلي وي د هغوی نه د اضافه قدم نه اوچتوي دا امارت نه ورکوي دا موږ نړۍ ته اعلان کړی دی ځکه که هغه حقوق ورکړو چې 20 کاله دوی لاسته راوړنه بلله
د 100 کاله دوی په هغې باندې افتخار کولو هغه فدایي چې نن هم غوښې په دیوالونو ټنګونه پورې خښې دي ورځ د قیامت کې د هغې جواب موږ سره نشته نو عرض مې دا دی غوښتنه مې دا ده د دې وطن بچی یم د دې خاورې بچی یم د خادم په صفت د یو کسر ورور په صفت باندې که په موږ کې مو کومه غلطي لیده ستاسو د قسم وي چې هغه موږ ته ونه وایې چې دا غلطي ده په تا کې د اصلاح کړه خو ګوره دلته قومونه دي قومیت به نه کوو نور به قومیت شاته وغورځوو که زدران وي منګل وي پوستی وي تڼۍ وي ګربز وي کوچۍ وي د نورو قومونو خلک وي د خدای په خاطر ټول به یو لاس شو د غلطو دعوونه به زړونه وساتو د غلطو تبلیغاتو نه به زړونه وساتو که غواړئ چې موږ دغه وطن ته خدمت وکړو نیوه مهرباني دا وکړئ ما ته داسې ما وایي چې پلانیه محمد نبي تاسو نه 5 منټه کار دی که مهرباني وکړئ هغه چې ورشي نو د احمد په غیبت باندې شروع شي ته به وایي چې اوس په دې باندې د کفر فتوا لګوي بیا سبا ته چې بل راشي د دې غیبت کې زه وایم دغه شیانو نه چې لاس واخلو دا کار ده الحمدلله دومره په دې وطن کې بلد یم ولو که یو 100 کاله مسافر وو دومره په دې وطن کې بلد یم چې د ټولو قومونو مشران چې پخواني لاړ دي الله دې وبخښي هغه هم پېژنم د اوسني کلیدلې مې نه دي د معلوماتو له مخې دغه هم پېژنم د دې ضرورت نشته چې ما ته یو څوک څه معرفي کوي که د دې ضرورت ما ته پیدا شو د هغې پوښتنه زه خپله کولی شو او د طالب د مجاهد نه مې دا غوښتنه ده د یو ورور په صفت باندې د یو مشر د کسر په صفت باندې که چېرته مسؤل مې د ځان بولي د مسؤل په صفت باندې چې په ټکونو باندې په تلشیو کې ډېره ګزاره وکړي خلک ونه ځوروئ زنانه ونه ځوروئ خلک په ګرمۍ ونه وهئ د خلکو عورتونه خدای نه خوستا تلاشي نه کوي کوشش مو دا دی چې څومره خنډونه په دې سړکونو باندې دي هغه خلک چې په جهنم او قبرونو کې دلته وخت تېرولو هغه خلک چې په محبس کې یو وخت تېرولو بېګا میدان هوایي ته لاړم او بلد ملي امنیت ته لاړم تاسو یقین وکړئ په دغې پخوانیو مسؤلینو باندې ستاسې ترحم وشي چې نو ظالم دومره په ډار کې وي دومره په مشکل کې وي څه ضرورت و چې تا بیا هم وظیفه اداره کوله نو څه ضرورت و دی چې تا بیا هم خلک قتلوه خپله هم دومره په مشکل کې ګیر وي دغه خنډونه او دغه پټکونه الله ته مې امید دی چې دا به له منځه وړو خلکو ته به ضرر نه رسېږي مشکل به نه وي خو په یو سر باندې چې د امارت اصول او قوانین به منل کېږي که خدای نخواسته د اصولو د قوانینو نه سرغړونه کېږي بیا به طالب دې ته مجبور وي چې 150 شل په ټکه به اچوي او بیا به خدای نخواسته د مشکلاتو سره ګیر وي مخکې استاد ګرامی شریف صاحب یوه خبره وکړه د بیت المال د اصلحو په ارتباط باندې د ما هم دا تایید دی دا به غوښتنه ده ورونو چا سره چې د بیت المال موټر وي چا سره چې د بیت المال اصلحه وي دا په عزت او پرده کې دغې ادارې ته تسلیم کړئ زه وعده درکوم چې په دې کې به موږ خیانت نه کوو دا به د بیت المال وي دلته به فرقه جوړېږي دلته به اردو جوړېږي دلته به قمندني جوړېږي دلته به امنیت فعاله کېږي دا به د دغې خلکو وي بیا به هم په دې باندې خدمت کوي او خدای نخواسته که نه تسلیموي قمندان صاحب خانولي خو زما ووهله خدای له خیر وکړي الله د نور هم داسې خلک پیدا کړي بیا به د خلک ورلېږو چې ګوره تاسو ورته ووایئ بیا هم نه مني بیا هم نه مني نو خدای دې بیا موږ ته صبر راکړي چې موږ صبر وکړو نور مو وخت نه اخلم الله مو قدر وکړه جزاکم الله خیره البته یو ټکی رایاد شو پخوا چې وه کله چې دلته د اسلامي امارت نه مخکې وایي دره وه دا فرمانونه متصل نه و بس زر و زر دا امرونه لکه ترکي چې وبسل سړی بیا نه کمیږي خو هسې د ورورۍ مشوره مې دا ده چې زه به یا نن یم یا سبا یا هفته یا جمعه یا میاشت چې د امارت سره په ټکر نه شئ د مجاهدینو سره په ټکر کې را نه شئ ټول په دې باندې پوهېږي چې څنګه وخت په دې وطن کې تېر کړم د دین د احکامو مطابق وخت څنګه تېر کړم د افغاني عنعناتو مطابق وخت څنګه تېر کړم دا فیسبوکونه د میډیا ما هم کتا تقریبا یو 2 کاله یو کال 5 کاله مخکې بعضې حرکتونه چې سړی ویني
په د افغانستان کې یو په خوست کې نه سړی ته حیا ورځي هغه لیدای نه شي. عرض مې دا دی چې ځانونه باید کنټرول شي او که چېرته ځانونه کنټرول شي نو بیا به هیڅ مشکل په هغې کې نه وي انشاءالله. او بله یوه مسله چې زمونږ مشران خصوصا استاد شالي صاحب یا لکه حقني صاحب مرحوم یا حاجي صاحب ابراهیم د نور قومندانانو ملګري په هغې باندې ډېر حریص یو دولتي ځمکو د نیولو نه د اشغالولو نه ډډه وکړي. که چا نیولې وي چا اشغال کړي وي مهرباني دې وکړي هغه ځمکې دې نن له سبا پرېږدي بیت المال ته دې وسپاري حکومت ته دې وسپاري. که چا په هغوی باندې تعمیرونه جوړ کړي وي بیا دې هم مهرباني وکړي هغه د ولایاتو د شرولۍ د قومندانۍ سره په تماس کې شي چې وروره دا دولتي ځمکه دا ما نیولې وه یا په زور یا په غلطۍ یا په رضا یا په جعلي اسنادو باندې اوس طرفته امر کوه زه هغه منم نو دا به د تاسو ډېره ډېره زیاته همکاري وي که د دې نه ډډه وکئ. او ځکه چې بیت المال استادان مسله کوي او علما شخصي غلا دومره ګناه نه دی لکه د بیت المال نه چې غلا وکړي. د بیت المال نه چې غلا وکړي په دې کې د کونډې د یتیم د هر مسلمان حق موجود دی. شخصي کله چا غلا وکړي او کس دی شاید ورځ د آخرت کې عفو درته وکړي شاید جوړه ورسره وکړي. خو که د بیت المال نه غلا وکړي ځمکه اسلحه پیسې دی غلا کړي بیا نو د هغې عفو ګناه هغه ډېره مشکله ده د هغې عفو ځکه په ټولو خلکو پسې د تا وس نه رسېږي. او په اخر کې د محترم ملا حمدالله مبارک صاحب نه چې دلته یې خدمت کړی دی او پخوا په غرونو کې و خو بیا هم د خوست ولایت والي و مسؤل و مجاهدین یې روزلي شهیدان یې ورکړي د مونږ بچیان او قریبان د دغه امارات د دغه ولایت کې شهیدان شوي دي. دا ته خصوصي د دغه فتح مبارکي وایم د خدمت نه یې مننه کوو او تاسې په الله باور وکړئ کومه یې ما کوئ. دا چې دی د کندهار د موږ د خوست یو هیڅ اشتباه د خیانت زور باندې نه لري او الله دې دا خدمتونه قبول کړي. هر چېرته چې مسؤلیت ور وسپارل شي الله تعالی دې هلته هم توفیق د خدمت ورکړي. په اخر کې خلیفه صاحب مبارک یو پیغام را استولی و چې زما له طرفه هم دغه ټولو قومونو ته سلام او د دغه عظیم فتح مبارکي ووایه. الله ته مې امید دی په عجیبو کارونو مشغول و چې راشي هغه به هم انشاءالله تاسو سره مخامخ ملاقاتونه کوي. نور مطمئن اوسئ افغانستان به مستقل وي حر به وي آزاد به وي اقتصاد به یې خپل وي هوا او ځمکه دا به یې په خپل کنټرول کې وي انشاءالله د هیچا غلام به نه وي. البته تعامل متقابل احترام دا به د ټولې نړۍ سره کوي د ته اصول ټاکلي د ته قوانین ټاکلي خو مګر غلام به نه وي او نه دی الله تعالی افغانستان ته د غلام ژوند ورکړي. او ما دا ګمان کوئ چې دا خلک شل کاله نه وو نن راغلي دي دا خو د پنجاب غلامان وو. څوک چې د پنجاب غلام وي څوک چې د امریکا غلام وي څوک چې د ایران غلام وي الله دې هدایت ورته وکړي چې دا غلامي پرېږدي. او که نه یې ورته کړي بیا هم د هغې غلامي کوي وطن ته ضرر رسوي خاورې ته ضرر رسوي اسلام ته الله دې په خپله څپېړه وهي هغه که احمد وي که محمود وي. خو مهرباني وکئ دا د لویې فتحې د لویې قربانۍ دا غټه شمپله غټه پګړۍ د افغانانو نه مه اخلئ. دا د پنجاب په سر باندې ما ورکېږلی دا یې تاسو دپاره ډېر خجالت دی. ستا بچیان چې د ما سره مقابل کې په جنګ کې مړه شوي دي د هغوی بچیان ولمسیان به هم قسم بلا سبا په دې افتخار کوي چې افغانانو روسانو ووهل افغانانو انګریزانو ووهل افغانانو ناټو امریکا ووهل. دا افتخار نه د مرحوم مولا صاحب محمد عمر مرحوم دی یوازې نه د یعقوب صاحب دی نه د خلیفه صاحب دی نه د شیخ هبت الله صاحب دی نه د هغه منصور صاحب دی چې بدن د منصور په شان وسوځېدی و په دار شو او نه د دغه شرعي صاحب د حقاني صاحب دی. زما دې په الله باور وي چې په آینده 10 کاله 15 کاله 20 کاله به
ټول په دې افتخار کوو چې موږ امریکا ماته کړې موږ نټو ماته کړې هغه مغرور هغه وحشي مو مات کړو چې موږ ته په محبس کې کلی هم نه راکول فقط کله به یو نیکر په موږ کې کېو عورت غریزه او په هغې باندې پړ هغه وحشیان مو مات کړل چې څلوېښت شپې بعضې خلک داسې دي ملګري قسم بالله که 15 منټه خوب ته یې هغه پرېښودلي هغه وحشیان مو مات کړل چې ستا خور وانجار کلیوال عزیزاز هغه یې په سپیو باندې خوړل د هغو نه یې عکسونه اخیستل ما ته یې مخ ته هغه په تحقیق کې ایښي دي د موږ د سوسرۍ د هغې زنانه وو نو چې هغه دې مات کړل دا افتخار د تا هم رسره دی ټیک ده تا کې به یو څو کسان وي نن به د ما نه ډرېږي چې مسلمان راغلو طالب راغلو دا مې خوري امریکایانو ته میدان هوایي ته پناه وروړي په دې نه شرمېږي چې هلته د تا خوستې ستا افغانۍ تر سرۍ هغه امریکایان پورې وهي ټیکه ټیلا ورکوي د میدان نه یې غورځوي د هغې په عورت یې لاسونه لګېږي هغه نجس لاسونه په دې نه شرمېږي او په دې شرمېږي چې دلته ما سره په وطن کې وخت کې سرای دې درته عفه مې هم وي الله دې هدایت ورته وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين Bashna